دین ټول ادب دی، الدین کله ادب. شریف علي تانوي رحمت الله علیه په حالاتو کې ډېر زیات عجیبه خبره لیکلی شوې. تانوي رحم الله فرمایي ما د 4 خبرو ټول عمر پابندي کړې ده. یو خدا چې کومه امسا زه ګرځوم نو د دې امسا دا کم سر چې په ځمکه باندې لګي چېرته د امسا دا سر ما قبلې طرف ته کړی نه دی. زه ګناه نه ده خو چونکې داسې ځمکې ته لګي نو په دې حیثیت باندې بس اوقات خاورو کې خزلو کې یو څه بل څه کې دا استعمالیږي نو ما د قبلې دومره ادب او احترام کړی دی چې ما د دې خپلې امسا دغه حصه چې ځمکې ته لګي دا مې چېرته قبلې طرف ته کړې نه ده. او دویم فرمایي چې ما کله په کټ کې روټۍ خوړلې ده نو دا روټۍ دا د کټ بره طرف ته ږدمه او زه ورته په خپله لنګې طرف ته کښېنم چې دا د رزق قدر او احترام دی. لکه څرنګې چې یو انسان د مشر قدر او احترام کوي نو په خپله لنګې ته کښېني او هغه مشر د کټ بره سر ته کښېني. نو چې ما ټول عمر کې کله په کټ کې روټۍ خوړلې ده نو په خپله ناستې لنګې ته ریم او روټۍ دا مې د کټ بره سر ته ایښې ده. درېیمه خبره مې دا کړې ده چې ما په دې ګس لاس کې چېرته پیسې نه دي نیولي او فرمایي وجه د هغې دا ده چې دا د رزق اعلی سبب او ذریعه ده او دا ښی لاس عزتمن ګڼلی کېږي. نو په دې حیثیت سره زه پیسې ټول عمر په دې ښي لاس کې نیسمه په ګس لاس کې نه ږدمه چې د رزق د دې سبب او د دې ذریعې د دې چېرته بې ادبي ونه شي. او څلورم دا چې ما چېرته کپړې داسې نه دي ځوړندې کړي چې لاندې کتابونه طالب علم یا د کتابونو سره تعلق او نسبت لرونکی کس هغه بس اوقات کمیس لرکي برې ځوړند کي او کتاب لاندې په ډیکس پروت وي ویل چې دا قسمه معامله مې په ټوله زندګۍ کې کله هم نه ده کړې. او مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله د هغوی متعلق په حالاتو کې راغلی دي چې کله به د جمعې په منبر باندې کېناسته نو شاګردانو به ورته په دې منبر باندې څادر خوړه. یو ځل جومات ته رالی او قرآن مجید په منبر باندې پروت و. مفتی شفیع صاحب خفه شو چې تاسو د قرآن احترام کم کوئ او زما احترام ډېر کوئ. زه چې کله دلته کېنم څادر پې راته خوروئ او چې قرآن پې د پاسه ږدئ څادر ورته نه خوړه. نو د قرآن احترام خو ډېر دی، تاسو د قرآن د احترام خیال نه ساتئ او د هغې په مقابله کې زما خیال ساتئ. واړې وړې خبرې د ادب نه ډکي خو چې انسان د هغې خیال ونه ساتي نو ټول عمر د هغې په بنا باندې د نقصان او د ضرر سره مخ. او انسان په قبر کې به کامیاب په دې باندې چې د څومره تقوا او نیکي کړي او چې څومره ناکامي د تقوا او د نیکۍ په میدان کې قبر کې به هغه عمره ناکام وي اگر چې مال او دولت د انسان سره ارسوم.